الانفاق في سبيل الله د الله په لار کې چې څومره خرچې کې دومره به ستا مال ډېرېږي. اگر که د بخیل سوچ صحیح وي چې خرچه کې نو مال کمیږي نه ډېرېږي. حدیث کې دا دی الله وایي په صحیحینو کې دا حدیث دی حدیث قدسي دی الله وایي یا ابن آدم اے د آدم بچیه انفق علیک ته زما په دې بندګانو ولګوه زه به تا لګوم. الله وایي ښه وایي ته زما په بندګانو ولګوه زه به تا لګوم. ته زما بندګانو له څه طریقه جوړه که زه به تا له طریقې جوړه کړم. یو حدیث کې دا راځي هر سحر ګورئ ښه دم په صحیحینو کې دا حدیث دی دوه ملایک راکوزېږي د اسمان نه د هغه یو څه وایي اللهم اعطي منفقا خلفا یا الله که څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو ته ورله د هغې په ځای ډېر څه ورکړي. دویم څه وایي اللهم اعطي ممسكا تلفا یا الله چا چې مال نیولی دی او نه یې لګوي نو دغه مال چې نیولی دی دا دې خراب کړي یا الله. اخري د چا وي ملایکو نه کوم ځای کې به دی بری ومومي